بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نوراغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسیږئ. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 19 درس ته په خیر راغلاست. په 19 درس کې تاسو ته بیا هم د تیر په څیر د انګریزي ژبې زمانې لرو چې د انګریزي ژبې د زمانو د لړۍ څخه تاسو ته future simple tense یا راتلوونکې ساده زمانه د نن په درس کې تدریسوو. وړاندې له دې چې د دې زمانې فارمولو او جملو ته راسو او تاسو ته هغه ووایو، یو ځل د دې زمانې تعریف یا پیژندنه او قوانین یو ځای راسره واورئ. future simple tense راتلونکې ساده زمانه، مستقبله زمانه. Definition: The future simple tense is used for simple daily and habitual actions which occur in the future. تعریف: راتلونکې ساده زمانه د هغو ساده ورځني او عادتي کړنو لپاره کارول کیږي چې په راتلونکي وخت کې صورت ونیسي. قوانین: د دې زمانې مرستندوی یا کومکي فعل یو دی، لکه ویل چې ویل د ټولو فاعلونو لپاره کارول کیږي. په دې زمانه کې د فعل لومړنی حالت د فعل کارول کیږي. اوس هم راځو د جملو پر لور باندې. future simple tense راتلونکې ساده زمانه چې هر هغه کار چې په راتلونکي مهال کې په ساده بڼه باندې ترسره کیږي یا په ساده بڼه وي. راځو پوزیټیو فرمولا ته، مثبتې فرمولې ته. سبجیکټ فاعل د جملې پلس ایچ وی یا هیلپینګ ورب کومکي یا مرستندوی فعل ویل دی. د ټولو راتلونکو زمانو که هغه فیوچر سمپل وي، فیوچر کنټینیوس وي، فیوچر پرفیکټ وي، که فیوچر پرفیکټ کنټینیوس وي، په ټولو کې ویل کومکي یا مرستندوی فعل استفاده کیږي. یوازې توفیر دا دی چې په ځینو زمانو کې ځینې تغییرات او ځینې ضمیمې هم لري چې ځینې توري ورسره یو ځای کېږي او اضافه کیږي. ویل تاسو هلته په قوانینو کې ووایه چې هم د جمع فاعلونو او هم د مفردو فاعلونو لپاره کارول کیږي، او په دې زمانه کې د فعل سره لومړنی حالت کارول کیږي، یا د فعل لومړنی حالت دی، او پلس آبجیکټ مفعول د جملې سو. اوس راځو مثال ته. He will go to school. He will go to school. دی به ښوونځي ته ولاړ شي. دی به ښوونځي ته ولاړ شي. تاسو کولی شئ چې د راتلونکو زمانو پیژندنه په به سره وکړي. د به کلمه د دې څخه هدف دا دی چې زموږ او ستاسې کار او فعالیت په راتلونکي کې صورت نیسي. مثال: زه به ډوډۍ وخورم، زه به خط ولیکم، زه به ولاړ سم، زه به سفر وکړم. په هر ځای کې به کارول کیږي. نو د ټولو راتلونکو زمانو پیژندنه په به سره کیږي. He will go to school. دی به ښوونځي ته ولاړ شي. He سبجیکټ یا فاعل د جملې دی. will کومکي یا مرستندوی یا فعل دی. او go to هم go verb first form د جملې دی. to هم school object د جملې کې حساب شو. They will come to our home. They will come to our home. دوی به زموږ کور ته راسي. دوی به زموږ کور ته راسي. They subject یا فاعل د جملې دی. will کومکي یا مرستندوی فعل دی. come د فعل لومړنی حالت دی. come راتللو ته وایي. او to our home هم object د جملې کې حسابیږي. نیگیټیو فرمولا کې، منفي فرمولې کې ساختمان په یوازې د ناټ په اضافه کېدلو سره تغییر کوي. سبجیکټ فاعل د جملې ایچ وی هیلپینګ کومکي یا مرستندوی فعل چې دی ویل دی پلس ناټ نیگیټیو فارم اضافه کېږي ورسره. ورب فرست فارم د فعل سره لومړنی حالت دی یا د فعل لومړنی حالت کارول کېږي. پلس آبجیکټ یا مفعول د جملې دی. مثال یې په دې ډول دی. I will not play a game. I will not play a game. زه به یوه لوبه ونه لوبوم، یا زه به یو ګیم ونه لوبوم.
I سبجکت د جملې دی. well کومکی امرستندوی فعل دی. not negative form. play لوبول ته وایي verb دی. a game یوه لوبه. ان دا verb دی دا څه شو noun دی as a object د مفعول په حیث باندې راغی. دوهم مثال she will not teach a grammar. she will not teach a grammar. دا به یو ګرامر تدریس نکړي. دا به یو ګرامر تدریس نکړي. she سبجکت د جملې دی. will کومکی امرستندوی فعل دی. not negative form. teach تدریسول ته وایي درس ورکول. او a grammar هم object د جملې کې حساب شو. interrogative formula سوالیه یا پوښتنیزه فارموله ده. تاسو پوهیږئ چې لومړی باید د زمانې کومکی امرستندوی فعل د ټولو توکو څخه یا د یو جملې د تکمیلونکو برخو څخه باید مخکې راسي. H via helping verb و کومکی امرستندوی فعل چې دی will دی plus subject فاعل د جملې plus verbs first form د فعل لومړنی حالت plus object مفعول د جملې plus question mark د سوالیه علامه ده. مثالونه په دې ډول دي. will we speak پښتو. will we speak پښتو. آیا موږ به په پښتو خبرې وکړو. آیا موږ به په پښتو خبرې وکړو. will کومکی امرستندوی فعل دی. we سبجکت د جملې دی. speak خبرې کول د فعل لومړنی حالت دی او بل پښتو هم object د جملې سو. دوهم مثال دی. will teacher come to class. will teacher come to class. آیا ښوونکی به ټولګي ته راسي. آیا ښوونکی به ټولګي ته راسي. will کومکی امرستندوی فعل دی. teacher سبجکت د جملې دی. come د فعل لومړنی حالت دی verb first form او to class هم object دی. interrogative negative formula منفي پوښتنیزه فارموله ده. تاسو پوهیږئ په نورو زمانو کې هم لوستي وه چې په interrogative negative formula کې دوې فارمولې دي. H via helping verb کومکی امرستندوی فعل دی will plus subject plus not plus word first form plus object plus question mark. دوهمه فارموله H via helping verb کومکی امرستندوی فعل دی will دی plus not plus subject plus word first form plus object plus question mark. یو شی باید یاد وي چې په interrogative formula او interrogative negative formula کې باید question mark یا سوالیه علامه وي چې تر څو پورې دا د پوښتنیزې علامې په توګه باید وکاریږي او زموږ هدف څرګند کړي چې دا پوښتنه ده. مثال په دې ډول دی. will she not come to party. will she not come to party. آیا دا به میلمستیا ته رانسي. آیا دا به میلمستیا ته رانسي. will کومکی امرستندوی فعل دی. she سبجکت د جملې دی. not negative form. come verb first form د فعل لومړنی حالت دی. come راتلل ته وایي. to party میلمستیا. to party معنا څه ته وایي میلمستیا. دا هم object د جملې سو. دوهم مثال دی. will not he write a letter. will not he write a letter. آیا دی به یو لیک ونه لیکي. آیا دی به یو لیک ونه لیکي. will کومکی امرستندوی فعل دی. not negative form. he سبجکت د جملې. write لیکل ته وایي دا د فعل لومړنی حالت سو. a letter هم یو لیک ته وایي یا خط ته وایي دا هم object د جملې سو. د نن ورځې په درس کې تاسو future simple tense یا راتلونکې ساده زمانه ولوستله. هیله ده چې تاسو زموږ راتلونکي درسونه هم تعقیب کړئ. تیر درسونه هم در سره وګورئ او کوم درس تاسو ته ویل کیږي هغه در سره یادداشت کړئ. تاسو باید د ځانونو سره د یادداشت کتابچې ولرئ. زموږ هڅه دا ده چې تاسو ته د انګریزي ژبې په مختلفو برخو کې چې کوم درسونه په آنلاین بڼه در سره وایاست او هم یې تعقیبوئ هغه در سره یادداشت کړئ. دا به ستاسو لپاره یو ځانګړی یادداشت وي. کولی شئ چې په راتلونکي کې ډېرې مثبتې ګټې ولري او ډېره ته ګټور تمام سي.
نو ستاسو څخه په آخر کې هیله دا کوم چې زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوښه کړئ. زموږ سره همیشه واوسیږئ. ډیره مننه. ژوندي واوسئ.